د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. زه رفیع الله همت یم او تاسو رابولم د دې اونۍ ځانګړې مرکې ته. درنو لیدونکو په دغه مرکه کې پر دې باندې خبرې کوو چې موسمي ناروغۍ څه شی دي، د دغه ناروغیو درملنه څه ده او د دې ترڅنګ له دغه ناروغیو څخه څه ډول ځان وساتو. درنو لیدونکو پر همدې موضوع سره متخصص ډاکټر محمد اسماعیل سمیم وردګ مېلمه دی. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله، موږ ته مو وخت راکړ. تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ چې په دې رابطه یوه مختصره رڼا واچوو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. که پیل له دې پوښتنه وکړم چې په ژمي کې یا موسمي ناروغۍ څه شی دي، په لنډ ډول معلومات راسره شریک کړئ. د ژمي په موسم کې یو لړ ساري ناروغۍ دي چې د کامن کولډ او انفلونزا څخه عبارت دي. دوی د ژمي په موسم کې په ډله ییزه توګه خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. دا ناروغۍ زیاتره د مرګ و میر سبب کیږي، خصوصا د امریکا په متحده ایالاتو کې په کال کې د 2 لکه نه تر 3 لکه خلک په دې ناروغۍ باندې اخته او مړه کیږي، او په کال کې همداسې د 3 نه تر 15 لکه خلک په شفاخانه کې په بستر کېږي د دې ناروغۍ له وجې. مننه ډاکټر صاحب، تاسو دغه ناروغۍ یادونه وکړه. د دغه ناروغیو سببونه څه دي، ولې دغه په انسان کې پیدا کیږي، علتونه یې څه شي دي؟ دا ډېر ښه سوال دی. دا ویروسي ناروغۍ دي، ویروسي ساري ناروغۍ دي چې د کامن کولډ یا د والګي تقریبا 200 په شاوخوا کې ویروسونه د دې سبب کیږي چې رینو وایروس، ریسپیریټري سنسیشل وایروس، پارا انفلونزا وایروس او اډینو وایروس دي کامن کولډ عام سبب یا عامل دي. د انفلونزا سبب هم یو وایروس دی په نامه د انفلونزا وایروس چې دغه بیا 4 سب ټایپونه لري: A ټایپ، B ټایپ، C او D ټایپ. A او B ټایپ د ژمي په موسم کې د والګي سبب کیږي. A ټایپ انسانانو کې، په حیواناتو کې، په مرغانو کې هم د والګي سبب کیږي. نو دا وایروسي ناروغي ده. دواړه وایروسونه دي چې د مرض منځته راوړي، او ساري دي، تنفسي ساري ناروغي دي چې د دې سبب کیږي. ډاکټر صاحب، د دغه امراض او علایم څه دي چې تاسو دومره یادونه وکړه چې دومره خلک بستر کېږي او مرګ میر لري؟ دې علایم څه دي، څه ډول موږ دغه امراض پیژندلی شو؟ دا ساري تنفسي ناروغي دي چې د ژمي په موسم کې خپریږي. کامن کولډ یا عام والګی چې موږ ټول پې اخته کیږو، هر څوک پې اخته کیږي، او انفلونزا ده چې دا د ژمي په موسم کې خلک په دې اخته کیږي، سره مشابه اعراض علایم لري. ولې د انفلونزا یا فلو اعراض شدید او اختلاطات یې مرګوني دي. نو په مجموع کې راځم د دوی اعراض ته، خصوصا د کامن کولډ یا عام والګي اعراض ته. کامن کولډ کې معمولا ناروغ پوزه بهیږي، سترګې اوښکې کي، ټوخیږي، ستونی خوږ شي، ټول ځان یې درد کي. تبه پکې کمه وي، خصوصا په ماشومانو کې کیدای شي په والګي کې یا کامن کولډ کې تبه پیدا شي. انفلونزا کې په ناڅاپي توګه مریض ته تبه پیدا کیږي، تبه شدیده وي، دا 30 درجو څخه تبه پورته وي، مریض ته ورسره لړزه پیدا کیږي، مریض ته د ستوني درد، د سر درد، د ټول بدن درد، ټوخی، د پوزې بهیدل او دا اعراض ورته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب، دغه امراض چې په خلکو کې سرایت پیدا کوي، دا څه ډول د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي؟ که د دې په اړه معلومات راسره شریک کړئ. او دا چون ساري ناروغۍ دي، کله چې یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي، هغه د خبرو کولو په وخت کې، د ټوخي په وخت کې، د پرنجیدا په وخت کې منتن تنفسي خطرات بیرون ته خپروي. کله چې دا منتن خطرات موږ تنفس کوو، خولې ته، پوزې ته د موږ رسیږي، تنفسي سیستم ته رسیږي، موږ په دې اخته کیږو. علاوه د دې نه دا منتن خطرات د میز د پاسه، د سطحو د پاسه، د دستګیر د پاسه، د کمپیوټر د کیبورډ د پاسه دوی ښکته کیږي، کیني ځای په ځای کیږي. کله چې په دې موږ لاس یو، دا لاس بیا موږ خولې ته وړو، پزې ته وړو، سترګو ته وړو، په دې ناروغۍ باندې اخته کیږو. ډاکټر صاحب، هغه کس چې په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی، د هغې لپاره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه مرض نورو ته سرایت ونه کړي او بل چا ته انتقال نشي؟ هغه اولیا کوم هغه دی ونیسي تر څو پورې دغه مرض انتقال نشي؟ هغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، دوی باید په کور کې بستر شي، د خلکو سره باید تماس کم شي، په غېږ باید چا سره ستړي مشي ونه کړي، د خبرو په وخت کې باید ماسک وکاروي، همداسې د ټوخو په وخت کې باید دستمال خولې ته ونیسي،
او د بلې خانه هغه دستمال څخه استفاده وکړي چې هغه کاغذي وي یو بار مصرف وي ورځي وي او خپل لاسونه باید مرتبا په صابون او په اوبو باندې پرېمینځي. بل هغه کسان چې جوړ دي کله چې څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي باید دونه فاصله اختیار کړي 2-3 متره لرې ځینې ودرېږي د خبرو کولو په وخت کې استریماش په وخت کې هغه باید په غېږ کې ونه نیسي ښکلی یې نه کړي مچي نه کړي او خپل لاسونه بار بار په ګرمو اوبو او په صابون باندې پرېمینځي. بل د دې انفلونزا دپاره واکسین شته دی. کامن کولډ واکسین نه لري والګی واکسین نه لري اما هغه واکسین لري انفلونزا چې هغه انفلونزا واکسین موږ په کال کې مني کې ناروغانو ته ورکوو یو کال په بدن کې معافیت ایجادوي. ټول هغه کسان خصوصا ماشومان چې عمر یې د 6 میاشتو څخه زیات وي دا واکسین موږ ورته تطبیقولی شو. ډاکټر صاحب تاسو که چیرې کوم کسان په دغه تاسو چې دغه علایمو یادونه وکړه یعنې دوی کولی شي چې واکسین وکړي کوم کس دغه علایم ولري نو دا بهتره ده چې مخکې د نه چې علایمو ته پیدا شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي باید دا واکسین وکړي. کله چې په دې ناروغۍ انفلونزا باندې اخته شي هغه خپل بدن کې معافیت ایجادوي باید دوباره نه نیسي که چیرته ونیولی شي ډېر خفیف یا به کامن کولډ نیولی وي. کامن کولډ هم کېدای شي 15 یا 20 ورځې د دې والګي په رابطه باندې په بدن کې معافیت ایجاد شي. ډاکټر صاحب دغه ساري ناروغۍ چې تاسو یادونه وکړه د کوم ډول کسانو ته په ډېر چټکۍ سره سرایت کوي یعنې عمر باید څومره وي یعنې عمر د ټیټ عمر کسان یا د لوړ عمر کسان یا هم ځوانانو کسانو کې ډېر په چټکۍ سره یو بل ته انتقالېږي؟ دا ناروغۍ خصوصا په کسانو کې چې ماشومانو کې چې عمر یې د 2 کالو څخه کم وي او په کسانو کې چې 15 کالونه عمر زیات وي په دوی کې زیات ورخ فریږي او د بلې خانه په دوی کې اختلاطات هم راوړلی شي. بل موږ ټول باید د دې ناروغۍ په رابطه هغه شیان هم په نظر کې ونیسو هغه شرایط مراعات کړو چې ماسک وکاروو او لاسونه خپل زر زر پرېمینځو. علاوه د نه باید کافي خوب ولرو. هغه کسان چې خوب یې کم وي دوی په دې ناروغۍ باندې زیات اخته کېږي. د 2 ساعتو څخه چې چا خوب کم وي په دې ناروغۍ اخته کېږي. منظم باید تمرین یا اکسرسایز ولرو سپورت ولرو. هغه څوک چې سپورت نه کوي ځای په ځای ناست وي وزن یې زیات وي په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. هغه کسان چې مقاومت یا مقاومت بدن یې ضعیف وي په دې ناروغۍ په اسانه اخته کېدلی شي. نو د دې لپاره باید موږ د سبزیجاتو د تازه میوو چې ویټامین سی ولري لمر ته باید کینو چې زموږ بدن کې طبیعي ویټامین ډي جوړ شي تر څو د دې ناروغۍ په رابطه مقاومت زموږ پورته شي. او حامله ښځې دې په وړاندې باندې ډېر حساس دي. هغه کسان چې تنفسي ناروغۍ لري مزمنې تنفسي ناروغۍ لکه سالنډي لري د زړه ناروغي لري د پښتورګو عدم کفایه لري او د بلې خانه ایچ آی وي یا په هیډز ناروغۍ اخته دي یا هغه دواګانې خلي چې د دوی دفاعي سیستم د بدن ضعیفه کوي په دې ناروغۍ په اسانۍ اخته کېدای شي او په دوی کې اختلاطات ورکوي. ډاکټر صاحب که د روسیې پوښتنې په اړه ځواب ورته وی چې د دغه تداوي څه ډول دی تاسو دغه مریضانو ته څه ډول کوئ سپارښتنې کوئ چې کوم دوا دوی استفاده کوي او درملنه یې څه ډول کېږي؟ دا ډېر ښه سوال دی. دا ناروغان باید مطلقاً استراحت شي هم د فزیکي فعالیت څخه ډډه وکړي هم د رواني فعالیت څخه. دوی د درد لپاره د پاراسټامول څخه استفاده کوي شي بروپین څخه استفاده کوي شي. انټي بیوټیک باید د ناروغانو ته هیڅ ورنه کړی شي او نه ډاکټر په دې مجبور کړي چې انټي بیوټیک د ناروغانو ته ولیکي ځکه دا وایرسي ناروغي دي انټي بیوټیک په دې کې څه رول نه لري. هغه کسان چې وچ ټوخی لري ډیکسرومیتروپان په نامه شربتونه دې ورکوي. هغه څوک چې بیا بلغمدار ټوخی لري اکسپکتورانت شربتونه ورکوی شو. خصوصا هغه کسانو ته چې اختلاطات یې ورکړل نمونیا یې ورکړله بیا په دې صورت کې موږ کولی شو چې د انټي بیوټیک څخه هم کار واخلو. د انفلونزا په رابطه انټي وایرال دواګانې شته دي چې د ټامپلو یا د اولستامویر په نامه یادېږي. دا 15 میلی ګرامه بی آی ډي یا 2 ټایمه ناروغ ته ورکوو. په ماشومانو کې 12 میلی ګرامه 2 ټیمه د ناروغانو ته ورکوو. زینامویر په نامه هم انهیلرونه دي د ناروغانو ته ورکول کېدای شي. پارامیویر په نامه هم آی وي یو دوز د انټي وایرال دواګانې ورکول کېدای شي. په دې کې د انفلونزا د ناروغانو اعراض کمیږي سیر کمیږي اختلاطات کمیږي. خصوصا هغه دا دوا چې په اول 48 ساعتو کې شروع شي انټي وایرال دواګان ښه ګټه لري. هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري تنفسي مزمنې ناروغۍ لري کله چې په انفلونزا باندې اخته کېږي د دې دواګانو کې استفاده وکړو
دا ورته ډیره ښه تمامېږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې زموږ سره په دغه ځانګړې مرکه کې ګډون وکړ. د تاسو هم یو جوان مننه چې دلته تشریف راوړو او زموږ نظریات په دې رابطه واورېدل. ډیره مننه تاسو سره د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ ځانګړې مرکه هم دومره وه. درنو لیدونکو د یادونې وړ ده چې د محترم ډاکټر صاحب سره به د دغه ډول ناروغیو همدارنګه قلبي تنفسي ناروغیو په تړاو به هم مرکه لرو. تر بلې مرکې مو په بخښونکي رب سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.